تب و نشر وزارت امور داخله دوباره کارش را آغاز کرد. مولوی جاوید الرحمن حسینی میگوید که چاپ هفته‌نامه پلیس عملا جریان دارد و به زودی با پرسنل مسلکی که دارند چاپ مجله پلیس را نیز آغاز میکنند. تیر دوران کې د په اخر کې د ماشینونه چې څومره وو دا د فلج شوي وو ایکور لوېدلي وو. نو موږ چې کله معرفي شو اول موږ په دغې ماشینونو ایکور وکړو چې موږ دا تقریبا 3-4 ماشینونه کور ته وسپارل او دا مو جوړ کړل. په شمول د خپلو همکارونو موږ دا ورغول. دا د تاسو وینئ چې د په جریان کې موږ نن وتوانېدلو هغه ونیزه چې هغه د تیر دوران په د اخرو کې دا فلج شوي وه کور یې نه کړلو یعنې چاپ ته نه سپارله کېدله. هغه موږ الحمدلله نن وتوانېدو چې چاپ ته یې وسپارو. دغه دوی تاسې په مخ کې دو او د وزارت اړوند چې څومره د مطبوعاتو په بخش کې څومره کور ده مثلا د دخول د خروج کارتونه دي یا مثلا د دې اړوند نور هغه دي پرچې دي وزارت سره تعلق لري او موږ سره تړلي دي مثلا هغه چاپ سره تړلي دي هغې ته ټولو ته موږ ماشینونه آماده دي. موږ ونیزه دغه د تاسې ولې د چاپ ته وسپارله ونیزه تقریبا موږ نه یوه اونۍ کې موږ یوه ونیزه چاپ کوو او په دې بخش کې موږ مجله لرو میاشتنۍ مجله لرو چې هغه د بعضې ستونزو د وجو نه توقف او ویلوړه وه. نو موږ هڅې شروع کړي دي چې هغه هم شروع کړو خو وخت په پام سره انشاءالله العزیز ډیر زر هغه به هم چاپ ته وسپارله شي. د پولیسو ونیزه تقریبا د 10 کلو څخه زیات وخت کېږي چې چاپ او نشر کېدله. په دې وروستیو کې د تخنیکي ستونزو له امله دغه ونیزه چاپ او نشر نه سوله. په اساس د هدایت د کورنیو چارو د وزارت د رهبرۍ او په خاصه توګه د مطبوعاتو او عامه اړیکو د رئیس د هدایت په اساس باندې د معاونیت طب و نشر پرسونل وکولی سول چې دغه تخنیکي ستونزې رفع کړي او لومړۍ ګڼه د پولیسو ونیزه نن د 14 کال د مرغومې د میاشتې 11 نیټه باندې لومړۍ ګڼه چاپ او نشر سوله. کورنۍ چارو وزارت ټول اړوند قطاعاتو ټولو ریاستونو ته کومې چاپي ټوکې چې دي هغه دلته چاپ کیږي. په دغه زړه ماشینري چې دلته دی دغه ته موږ سره مسلکي پرسونل دی 3 پای چاپ ماشینري لرو یو 2 پای د کټایي ماشین لرو صحافت چاپ هر څه ټول دلته کیږي. با فعال نمودن دوباره مطبعه وزارت داخله از یک سو سطح تبلیغات و دسترسی همشهریان عزیز به کارکردگی های مجاهدین بیشتر می شود و از سوی دیگر جلوگیری از پولی که برای چاپ نشریات این وزارت در بیرون به مصرف می رسید نیز جلوگیری می شود.